السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د موبایل یو ډیر ضروري کوډ در وښیم چې دغه کوډ په زر به تاسو وکولای شئ چې د هغه موبایل ټوټل شان معلوم کړئ چې د هغه موبایل ټچ سکرین کار کوي که نه کوي، بټنان کار کوي که نه کوي، سپیکر کار کوي که نه کوي. یعنی د دې کوډ په زر تاسو د هغه موبایل ټوټل شان معلومولای شئ چې د هغه موبایل کوم شان سم دی او کوم شان خراب دی. نو د موبایل تر اخیستلو مخکې دغه کوډ تاسو لازمي په هغه موبایل کې وي، نو د هغه موبایل ټوټل شان به بیا تاسو ته در معلومیږي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ، او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستان دا کوم کوډ زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم، دغه کوډ په هر انډرایډ موبایل کې کار کوي. که چیرې دغه کوډ ستاسو په موبایل کې کار نه کوي نو دې لپاره بیا تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د هغه اپلیکیشن نوم ده فون ټیسټ. د هغه اپلیکیشن په سره تاسو د هغه موبایل ټوټل شان معلومولی شئ چې په هغه موبایل کې کوم شان سم دی او کوم شان خراب دی. نو راځو دوستانو اوس هغه کوډ ډایل کوو. د هغه کوډ ډایل کولو لپاره به تاسو د خپل موبایل ډایل پیډ خلاص کړئ. کله چې تاسو د خپل موبایل ډایل پیډ خلاص کړئ نو دلته به تاسو هغه کوډ کې ووایي. هغه کوډ د *0*#. دغه کوډ به تاسو په خپل موبایل کې ډایل کړئ. کله چې تاسو دغه کوډ په خپل موبایل کې ډایل کړئ نو بیا دا رقم شکل راځي. نو ګورو دوستانو دلته اول تاسو ته درې رنګونه درکوي. اول د ریډ سور کلر، دویم د ګرین زرغون کلر او دریم د بلو شین کلر. دلته تاسو ته دغه درې رنګونه درکوي. که چیرې ستاسو په موبایل کې دغه درې سره رنګونه صحیح راواوښتل نو په دې پوه شئ چې ستاسو د موبایل کلر صحیح کار کوي. نو اول د ریډ په ریډ باندې کلیک وکړئ، ګورئ ماته سور کلر راواړوئ، دویم د ګرین زرغون کلر راواړوئ او دریم د بلو ماته شین کلر راواړوئ. نو زموږ د موبایل کلر صحیح کار کوي. که چیرې دلته بل کلر راواړوئ یا کلر خراب راواړوئ نو په دې پوه شئ چې ستاسو د موبایل کلر چې دی هغه خراب دی. نو راځو ګورو په دې کې بل اپشن د ریسیور. دلته بیا تاسو سپیکر چک کولی شئ. کله چې تاسو ته ټلیفون راځي هغه سپیکر چک کولی شئ. ګورو په دې باندې کلیک وکړئ، سونډ یې وکړئ. نو دا سپیکر هم صحیح ده. بیا په دې کې بل یو د وایبریشن. دلته بیا تاسو وایبریشن چک کولی شئ. ګورو د موبایل وایبریشن وکړئ، وایبریشن هم صحیح ده. بیا په دې کې بل اپشن د میګا کیمرا. دلته بیا تاسو بیک کیمرا چک کولی شئ چې د موبایل بیک کیمرا صحیح ده که نه ده صحیح. دلته سمپل تاسو تصویر په واخلئ، د تاسو ته ستاسو د موبایل کیمرا درښیي. بیا په دې کې ګوره بل اپشن د سنسر. دلته بیا تاسو د موبایل سنسر چک کولی شئ. دوستان د موبایل سنسر څنګه کار کوي؟ ګورو دوستانو کله چې تاسو ته ټلیفون راسي او کله چې تاسو موبایل غوږ ته ونیسئ نو د موبایل سکرین آف سي، د موبایل سکرین مړ سي، نو هغه د سنسر له وجې. نو اوس به سمپل تاسو د موبایل غوږ ته ونیسئ، که چیرې کلر چینج کړئ یا سمپل سنسر ته به تاسو لاس رانږدې کړئ، که کار وکړئ نو دستي به تاسو ته معلوم سي چې ستاسو د موبایل سنسر صحیح کار کوي. نو دوستانو بیرته شاته راځو. دغه رقم ګوره په دې کې بیا بل اپشن ده ټچ. دلته بیا تاسو د موبایل ټچ سکرین کتلی سئ. نو ګوره دلته تاسو دغه لیک درکړی ده، سمپل تاسو په دغه لیک به تاسو دی کمپلیټه کوئ. که چیرې دلته یو ځای کریک یا بله مسله وله نو دا زرغونه لیکه بیا په هغه ځای باندې نه راځي. دغه رقم زه رالم، ګوره دلته د موبایل سکرین مې چک کوئ. دغه رقم ګوره زموږ د موبایل ټچ سکرین چې ده هغه صحیح کار کوي. بیا په دې ګوره بل اپشن د سپیکر. بیا دلته بیا تاسو د سپیکر چک کولی شئ. نو ګوره دوستانو سپیکر هم دلته له موږ سره آن سو، سپیکر هم صحیح ده. بیا په دې ګوره راځي سب کې. بیا تاسو د موبایل کیز چک کولی شئ، یعنې والیوم اپ بټن، والیوم ډاون بټن، پاور بټن، دغه تاسو کتلی شئ. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره اوس به دلته تاسو د موبایل کوم بټنان چې دغه ټول بټنان به تاسو ډایل کړئ. که کلر چینج کړئ نو په دې پوه شئ چې ستاسو د موبایل هغه بټنان ټول کار کوي. بیا په دې کې راځي ګوره فرنټ کیمرا. دلته بیا تاسو د مخ کیمرا چک کولی شئ او په بلیک سکل هم تاسو کلیک وکړئ. بیا تاسو د موبایل بلیک سکرین چک کولی شئ. نو ټوټل شان ګوره زموږ د موبایل کار کوي. که چیرې کوم مسله وکړي یا بل شی و نو دلته بیا تاسو ته ایرر درکوي. نو دوستانو ډېر خوندور کوډ ده. د دغه کوډ په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د یو موبایل ټوټل شان معلومولی شئ چې په دې موبایل کې ټچ سکرین کار کوي که نه کوي، کیمرا یې کار کوي که نه کوي، سپیکر یې کار کوي که نه کوي، سنسر یې کار کوي که نه کوي. یعنې د هغه موبایل ټوټل شان په ډېرې اسانۍ سره تاسو د دغه کوډ په ذریعه سره معلومولی شئ. نو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.